اصل په هیواد کې بنیادی امن وي او بیا اقتصاد وضع کوي فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تعالی فرمایي د بیت الله اوصاف متعددون یو صفت دا چې امن ده. د امن نه رستو بیا اقتصاد او معیشت او زراعت او صناعت ده. پنځه څلوېښت هغه ملکونه بالفعل دلته شریکو. هغه حاجي صاحب لطف وکړ چې یو بوتل تولید توان موږ نه درلوده او اوس په دې 2 کاله کې د څونه تولیدات لرو، څونه صادرات لرو. دا د الله فضل، دا ستاسو همکاري، دا د امارت اسلامي مشرتابه اخلاص او صمیمیت دی او اخلاص نتیجه ورکوي الا عبادك منهم المخلصین. موږ ستاسې مسئولیت دا د کوشش وکړو، نتیجه الله به مرتب کوي. قدرمندو الله فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اول عبادات وکړئ او بیا تجارت دپاره وځئ. الله تعالی روز تر روزه یوما فیوما، روز به روز الله د داخل کشور ما شما دیگه ترقی را و رفاهیت را نصیب کنه و تمام آفات السماوی و ارضی الله تعالی محفوظ بسازه. راشد امر بالمعروف امر تاس پک مگوره، راشد امر بالمعروف امر تاس پک مگوره، تعمیل دا امر یہ کوئی نہ دا مبہم شبہ، دا امر بالمعروف لا اہم شبہ، دا امر بالمعروف لا اہم شبہ.